سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، یو ورور همدا نن کمنټ کړی دی او همدا اوس ما راواخیستو. هغه وایي چې زه په دې نږدې ورځو کې خپل کیس وپراته لیږم او ما په خپل کیس کې ځان واده کړی شوی ورکړی، ولې حقیقت کې ما واده نه دی کړی. او ډېرو نږدې ملګرو دا مشوره راکړې چې ځان واده ورکړه او د اوس نه چې باید ته ځان واده کړی شوی ورکړې، نو دا به ستا دپاره وروسته ډېره ښه وي. دی وایي که ما ته لږ زر جواب راکړي، ځکه چې زه خپل کیس په دې نږدې ورځو کې وپراته لیږم، آیا اوس زه ځان واده کړی شوی ورکړم او که نه. ملګرو، ټول نه اول او مهمه خبره دا ده چې همیشه به زه تاسو ته د قانون خبره کوم، د قانون مطابق به خبره کوم، د قانون لاندې چې کوم خبره یې هغه به زه تاسو ته کوم او هغه مشوره به زه تاسو ته درکوم. هیڅ وخت زه او هیڅوک هم چاته دلته غیر قانوني مشوره نه ورکولی شي او نه حق لري، او بلکې غیر قانوني مشوره ورکول، غیر قانوني معلومات ورکول، غلط معلومات ورکول دا قانونا جرم دی، دا یو قانوني جرم دی. نو زه به تاسو ته همیشه تاسو ته د قانون لاندې د قانون مطابق مشوره درکوم او د قانون خبره به درته کوم. ملګرو، که چیرې یو کس هغه واده نه کړی او د دلته ځان واده ورکوي، نو دا د یو غلط کار کوي، غلطي کوي. هیڅ وخت کې تاسو ته باید ځان واده کړی شوی، که تاسو چیرې واده نه کړی ځان واده کړی شوی مه ورکوئ. که هر څوک تاسو ته دا وایي چې وروسته بیا تاسو ته اسانتیا وي، دا مکمل ډول باندې غلطه خبره ده. که اوس دغه ورور چیرې کال بعد، 2 کاله بعد، 3 کاله بعد د اسناد اخلي او هغې نه بعد د واده کوي، نو د ډېر په اسانۍ سره په مغه خپل پروسیجر باندې د خپل بچي راوستلی شي، خپل میرمن راوستلی شي. او یو کس چې هغه مخکې نه ځان واده کړی شوی ورکړی او د واده کړی، دغه دواړو کې هیڅ فرق نشته. دواړو دپاره یو پروسیجر دی، دواړو دپاره یو سیستم دی، د یو قانون لاندې مطابق دواړه کولی شي چې خپل بچي او خپل میرمن راولي. نو زه دلته نه پوهېږم دغه منطق باندې چې داسې کوم اسانتیا ده چې هغه که یو کس دلته دروغ وایي، د مجردي او د ځان واده کړی شوی ورکړي او دغه اسانتیا به د په کار راځي د اسنادو نه بعد. زه دلته نه پوهېږم، داسې هیڅ خبره نشته دی. په هر حالت باندې که ته د اسنادو نه بعد واده وکړي او که ته د اسنادو نه مخکې واده کړی، په هر حالت خپل کولی شي چې خپل میرمن خپل بچي دلته راولي، او دواړو دپاره یو پروسه ده، یو قانون دی، د دې سره هیڅ تغییرات نه راځي. نو چې تا واده نه کړی، زما خو تاسو ته ورور دا مشوره ده چې ته ځان مجرد ورکړه، واده کړی شوی مه ورکوه. ځکه که چیرې ته دلته نن ځان واده کړی شوی ورکړې، ته به یو فرضي یو غلط نوم ورکړې، سبا که ته خپل میرمن راولې، نو بیا به د هغې به بل اصلي نوم بلي، اصلي عمر به بلي. نو دا نور ډېر جنجالونه دي چې تا ته وروسته ډېر سرخوږی جوړېږي. بل دا قانونا هم یو غیر قانوني کار دی، غلط کار دی چې ته واده کړی شوی نه یې او دلته ځان ته واده کړی شوی ورکړې چې ما واده کړی، دلته دروغ وایي. نو دا ستا په حق کې خبره نه ده. ته مجرد یې، نو ځان مجرد ورکړه. زما خو ورته دا د ورورولۍ مشوره ده او د قانونا هم همدا وایي او تاسو هم واده نه دی کړی. نو څومره چې تاسو دلته صحیح معلومات خپل اړه باندې ورکړئ، دا ستاسو دپاره ښه ده او دا ستاسو په ګټه تمامیږي. نو زما درته ورور دا مشوره ده چې ځان بالکل واده کړی شوی مه ورکوه، ځکه چې تا واده نه دی کړی او دا حقیقت دی. او که هر ملګری داسې مشورې خلکو ته ورکوي، زما د ټول نه دا هیله ده چې کوشش تاسو وکړئ داسې غلطې او غیر قانوني مشورې خلکو ته مه ورکوئ. دا تاسو ته هم جنجال جوړېږي او دغه ورور دغه ملګری هم جنجال باندې اخته کېدلی شي په آینده کې. نو ولې تاسو خپل وطندار، خپل ورور په جنجال کې واچوئ، په غلطۍ کې واچوئ، مشکل ورته جوړ کړئ. نو د ځان نه غلطې مشورې، داسې غلطې خبرې خپلو ملګرو ته مه ورکوئ او مې ورته کوئ او مه داسې خبرې خوروئ. ویډیو همدومره وه. که کوم ملګری پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکوم.